اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسو د نسبتي عددونو جمع کول، تفریق کول، ضرب کول او تقسیم کول زده کړئ. لومړی د جمع او تفریق عملیو لپاره دوه حالتونه باید په یاد ولرو چې که چیرې د نسبتي اعدادو مخرجونه مساوي د مخرجونو څخه یو مخرج صورتونه به یې که چیرې جمع کول وي جمع کوو، که چیرې تفریق وي تفریق کوو. که چیرې مخرجونه مساوي نه وي باید مشترک مخرج وټاکو او مشترک مخرج په خپله د نورو نسبتي اعدادو د مخرجونو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. ښه، راځم دغو مثالونو ته. که چیرې یو ډول مخرجونه وي، مثال 3 پر 4 جمع 2 پر 4 مخرجونو څخه یو مخرج صورتونه یې جمع کوو. 3 جمع 2 3 جمع 2 5 پر 4. که چیرې تفریق وي بیا به یې څه ډول لیکو؟ 3 پر 4 منفي 2 پر 4. د مخرجونو څخه یو مخرج د لومړي کسر یا نسبتي عدد د صورت څخه د دوهم نسبتي عدد صورت عدد تفریق کول. 3 منفي 2 څو کېږي؟ 1 4 په خپله. ښه، که چیرې مخرجونه یو شان نه وي، مثال 3 پر 2 جمع 2 پر 15. نو د دې لپاره څه کوو؟ کوچنی مشترک مضرب یا مشترک مخرج نیسو. دا چې 2 او 15 دواړه لومړني عددونه دي، نو د لومړنیو اعدادو تر ټولو کوچني مشترک مضرب لپاره مو خبره داسې کړې وه چې د دوی د ضرب حاصل دی. 2 ضرب 15 10 10 که په 2 وویشو 15 15 په 3 کې 15 جمع علامه په خپله 10 که په 15 وویشو 2 2 په 2 کې 4 15 جمع 4 څو کېږي؟ 19 10 په خپله. ها، که چیرې دا د تفریق عملیه وي، مثال 3 پر 2 منفي 2 پر 15. بیا به څه کوو؟ هماغه مخرج نیسو 10 10 که په 2 ویشو په صورت کې ضرب کړو څو به شي؟ 15. تفریق علامه په خپله راخلم. 10 که په 15 ویشو 2 2 په 2 کې 4 15 څخه که چیرې 4 تفریق شي 11 مخرج په خپله. ښه، دا خو د جمع کولو او تفریق کولو لپاره دوه حالتونه وو. اوس راځم د نسبتي اعدادو د ضرب او تقسیم عملیو ته. ضرب او تقسیم عملیې ډېرې عادي دي. مثال د ضرب لپاره منفي 1 پر 2 ضرب 3 پر 15. علامې خپله ضرب وو، صورتونه په خپل منځ کې، مخرجونه په خپل منځ کې. د 3 علامه مثبت ده، منفي په مثبت کې منفي، 1 په 3 کې 3 2 په 15 کې 10. ډېره عادي عملیه ده د ضرب. او که چیرې تقسیم وي، مثال منفي 1 پر 4 تقسیم منفي 2 پر 10. د دې لپاره څه کوو؟ لومړنی نسبتي عدد په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل، دوهم عدد بغیر د علامې څخه سرچپه کول. لومړی عدد په خپل حالت تقسیم په ضرب بدل، دوهم عدد بغیر د علامې څخه سرچپه کول. 10 پر 2. ها، منفي په منفي کې مثبت، منفي په منفي کې مثبت، 1 په 10 کې 10 4 په 2 کې 28. په 2 اختصارېدای شي 2 وارې 15 10 او 2 وارې 14 28. نو نهایي ځواب یې څو شو؟ 15 پر 14. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم. د الله په امان.